هیڅ تشویش مه کوه. ستا د رزق وعده الله رب العزت کړي او تا ته به پر وخت رزق در رسوي. هیڅ تشویش مه کوه، هیڅ خفګان مه کوه، مه خفه کېږه. ستا ساتنه الله رب العزت کړي او ستا حفاظت به کوي. له هر ډول افتونو، له هر ډول مصیبتونو دې ساتي. او دا تشویش هم مه کوه چې جهنم زمونږ لپاره جوړ دی. نه، زما او ستا لپاره الله رب العزت جنت جوړ کړی دی. زما او ستا لپاره جهنم نه دی جوړ. الله رب العزت وایي په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما په دنیا کې انسانان او پیریان د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. د الله رب العزت عبادت وکړه، الله رب العزت دا ټولې وعدې چې کړي دا ټولې پوره کوي. ستا د رزق وعده، ستا د ویرې او ستا د خفګانونو وعده او جنت ته د تلو وعده الله رب العزت پوره کوي. خو که ته پر عبادت باندې ودرېږي او خپل عبادت په ټایم باندې وکړي، الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پیریان صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. ته سرلرنه عبادت شروع کا، په کاروبار کې به دې خوند وي، په رزق کې به دې خوند وي، هیڅ نوع تشویش سره به نه وي مواجه، هیڅ نوع خفګانونه به له تا سره نه وي مواجه.